افغان انجلۍ فیروزه افغان څوک ده او د راشد خان په اړه یې څه ویلي دي او خپله څه کول غواړي دغه ویډیو را سره تر پایه وګورئ په هر څه به پوه شئ. ګرانو مینوالو السلام علیکم. په افغانستان کې د کرکټ لوبې د ودې سره سم په هرات ولایت کې اوس نجونه هم د کرکټ لوبې کوي چې د هرات 15 کلنۍ فیروزه افغان په خپل ښوونځي کې د نجونو لوبډله جوړه کړې ده. هغه چې د خپل ښوونځي د نجونو د کرکټ لوبډلې مشري کوي راشد خان ډېر خوښیږي او وايي راشد خان په شان توپ اچونه ترسره کوي او غواړي چې د راشد خان په څېر په نړیوالو تجارتي لیګونو کې ولوبېږي. فیروزه افغان چې د اشنا ټلویزیون سره یې مرکه کوله ویل چې کرکټ هغه لوبه ده چې زه ورسره ډېره مینه لرم، له وطن سره هم ډېره مینه لرم او غواړم چې د هیواد لپاره په نړیواله کچه کرکټ لوبې ترسره کړم تر څو نړیوالو ته څرګنده شي چې د افغانستان د هلکانو ترڅنګ نجونه هم د خپل هیواد لپاره ویاړونه راوړي. هغه وایي زه د راشد خان هره لوبه تعقیبوم، د هغه توپ اچونه مې هم خوښیږي، زه هم د هغه غوندې لیګ بریک سپین بال کوم. خدای دې هغه ورځ راولي چې وکولی شم د راشد خان غوندې په نړیوالو لیګونو کې لکه سی پی ایل، بی پی ایل او آی پی ایل کې لوبې وکړم. خو فیروزه د امکاناتو له نشتون هم سر ټکوي او وایي چې دوی نه میدان لري او نه هم تخنیکي وسایل تر څو سمه لوبه وکړي. هغه وایي موږ د دوه لوبغاړو لپاره د امکانات نه لرو چې وکولی شي سمه تخنیکي لوبه وکړي. د 22 یا 24 لوبغاړو لپاره د امکاناتو برابرول خو مو بیخي په وسه نه دی. همدارنګه موږ سم میدان هم نه لرو چې هلته لوبه وکړو. یوازینی د لوبو لپاره خوندي ځای مو همدا مکتب دی چې دلته هم سمه لوبه نشي کیدی. همداراز دغه ښوونځي مدیره هم وایي چې د دوی د ښوونځي نجونې په کرکټ کې ډېر زیار باسي چې کرکټ زده کړي او یو ځای ته پکې ځان ورسوي. هغې هم د دغه نجونو لپاره د شین میدان غوښتنه کړې ده تر څو دغه نجونې پکې سمه تخنیکي لوبه ترسره کړي. نو دوستانو تاسو د فیروزه افغان دغو څرګندونو ته په کوم نظر ګورئ؟ لاندې په کمنټ کې خپل نظر موږ سره شریک کړئ. تر بیا بلې ویډیو د الله په امان.